روز سوال کړی دی وی یو کس ما ته دا پیغام را لګلی د سورتونو مبارک د سورتونو فضایل دي چې دا به صحیح یو که نه. یو دا خبره کړې ده چې سورت الرحمن، سورت واقعه، سورت حدید څوک وایي پرله پسې، نو دې سړي دپاره په جنت الفردوس کې ځای چې دی هغه ونیوی شو او دی به جنت ته ځي، جنت الفردوس کې به دی ځي. ګوره دې ورور چې کوم فضایل ذکر کړي زه ته هغه ذکر کوم، دلته چې کوم رساله راغلې ده اکثر دروغ دي. لکه ګوره څه وایي څوک چې سورة النساء هره جمعه وایي قبر د عذاب نه به الله ساتي، دا په حدیث کې نشته. څوک چې سوره مائده وایي نو څومره یهود و نصارا چې په دنیا کې اوسېږي د هغوی په 10 چنده الله دله اجر ورکوي او د هغوی په اندازه دته ګناهونه معاف کېږي. او وایي څوک چې سوره اعراف د زعفران او د ګلاب په اوبو باندې ولیکي نو الله رب العزت دا سړی د دشمن نه ساتي. او څوک چې سورة الانفال او سورة التوبه په میاشت کې یو پیر وایي الله یې د منافقت نه ساتي. او څوک چې سورة الزمر تلاوت کوي دی به جهنم ته نه ځي. او څوک چې سورة غافر وایي 3 ورځو کې الله وله ګناهونه ټول بخي. او څوک چې سورة السجده وایي نو قیامت په ورځ به الله رڼا ورکوي. دا ټول بې سنده خبرې دي، ټولې بې سنده خبرې. بله دا چې د هر شي ناوي او د قرآن ناوي سورة الرحمن دا منکر حدیث دی. څوک چې سوره واقعه هره شپه وایي نو په ده باندې غریبي نه راځي. څوک چې سوره واقعه هره شپه وایي په ده غریبي نه راځي، دا کمزوری روایت دی. څوک چې سورت یاسین وایي الله هر حاجت پوره کوي، دا کمزوری روایتو کې دي. او داسې بسې بیا ځای دا هم دته پیغام راغلی دی. لږ ساعت مخکې ما ته اوس ته ووایي که نه چې مسله څه ورانه کړې ده د هغه دې سوشل میډیا او اسانه خبره ده. بس یعنی ما خبره نشر کړه بل راغی هغه څه تپوس ومپوس نشته هغه راواغسته نشر یې کړه او دې راولګېد هغه یې نشر کړه او بل بیا نشر کړه او بل اخره کې پته ولګېده چې دا خبره نه قرآن کې شته نه حدیث کې شته نه صحابه کرامو ویلي. نو ډېر احتیاط کوي چې کله دین باره کې څه نشر کوي، ځکه چې دې هر څه به الله زموږ نه تپوس کوي. دروغ جوړول د الله په بندګانو څومره لوی جرم دی، نو بیا دروغ چې جوړی په الله باندې څومره لوی جرم دی، او دروغ د الله په پیغمبر باندې جوړول څومره لوی جرم دی. نو دې کې ډېر زیات احتیاط کوي. 2 خبرو کې یو هر دینی خبر چې نشر کوي مخکې تحقیق کوي. دغه هر عالم چې مخې له راځي نن سبا خو ډېر زیات دي، ځکه چې پخوا به دا وه چې عالم به هغه و چې هغه به یعنې جومات کې به و، محراب به و، منبر به و، علماو به یې تزکیه کوله. اوس ګران کار نه دی، پټکی په سر کا یا رومیال په سر راواچوه یا سپینه ټوپۍ او ځان ته موبایل کېده او شروع شه او په خپله ورسره ولیکه چې دا شیخ الحدیث. او یعنی زموږ یو ملګری نن یې ورسه لیکل کړي په انټرنیټ باندې، نو هغه وایي چې یو عجیبه لقب مې دا واورېدو چې یو مولوي صاحب ته یو کس وی شیخ الثقلین. شیخ الثقلین یعنی پیریان او انسانان، یعنی دا د پیریانو او د انسانانو شیخ او هغه یو داسې ویلي وي شیخ الجن والانس. دا زموږ په دې ملکونو کې او په عجمو کې د پخوا نه دا مسله ده، د عربو علماو کې د پخوا نه نشته. پخوا یعنې دننه سوونه کلونه مخکې عجمو کې دا عادت ته چې دوی د یو عالم په صفت کې څه کوي
مبالغه کوي ډېره، او عرب دا کار نه کوي. نو دی به د ځان سره لقبونه ولیکي او بیا به بیان شروع کړی، او به چې من علی شاکلته کوم چې د په لار رواني او یا جاهل خلک یې نه خبر، هغه د ټول ماشاءالله او سبحان الله وایي. نو بیا نقصان څه وشي چې دا سړی چې علم ورسره نشتي دی ځان بیا په امام ابن حجر نه ورکوي، ځکه چې بیا دی وایي امام ابن حجر هم عالم و او زه هم عالم یم، هغه هم سړی او زه هم سړی یم. نقصان دا دی. بلکې تعجب به په دې وکړي چې یو سړی چې د دین سره هېڅ تعلق نشتي، دی خو لا بیا هم زه ظاهري ځان داسې برابر کړی، هغه چې ظاهري ورسره هم نه دی برابر، هغه هم لګیا دی په دین باندې خبرې کوي. اصبر یا اخي. تو ته سهار مانځه کې به میلاو شوی فی صلاة الفجر انشاءالله. نو خبره موږ څه کوله چې یو سړی ظاهره کې هم د دین سره برابر نه دی او دی هم په دین باندې خبرې کوي، او پلانی عالم پکې دا ونه وي، او پلانی عالم مسله داسې بیان کړه، هغه پلانی دا بیان کړه، او پلانی داسې، دا د قیامت هغه نښې دي. نو لوی نقصان موږ ته سوشل میډیا په ذریعه دا را رسېدلی دی چې هر خبره چې راشي د دین هغه مخکې نشر کېږي. بله پکې څه مسله ده، دا ډېر اهمه، یعنی بیا په دې مولیانو کې خلک د هغه چا خبره اوري چې د ده د خواهشاتو سره برابر وي، دا پکې وي نر مولا دی. نر مر نه دی، مسله صرف دا ده چې دا مولوي صاحب چې کومه مسله بیان کړه دا د ده خواهشاتو سره برابر دی. لکه اوس یو مولوي صاحب دا وایي ایوب پکې راوتی دی د حدیثونو نه منکر دی او دین پورې خاندي، مونځ پورې، هغه وایي مونځ څه دومره ضروري شی خو نه دی. اوس تاسو څه خیال دی دا کوم چې بې علما زري دوی به زما صفت کوي که د صفت به کوي؟ د هغه صفت به کوي. حق پرست عالم اوس پیدا شو، ګوره صحیح نر مولا اوس پیدا شو. مونځ څه شی دی وایي؟ مونځ لازم خو نه دی. نو دا لویه فتنه ده، الله دې زمونږ پښتانه دې فتنې نه وساتي او الله دې زمونږ د دین حفاظت وکړي.